zusammen. Wie oft gehst du shoppen? Wie oft lernst du Deutsch? Und wie oft machst du Sport? راځو نن په ټمپوراله ادوربن دی هایفیشکایت باندې خبرې کوو. یعنې زه چې کله غواړم د یو عمل په تکرار باندې خبرې کوم، عمل چې څومره واقع کیږي څومره ډول باندې د عمل کیږي هغې باندې نن خبرې کوم. مثال په ډول زه وایم مثلا چې ich spiele nie Fußball, ich spiele immer Fußball oder ich spiele fast nie Fußball. یو عمل زه هیڅکله نه کوم، همیشه کوم یا زه کله ناکله کوم. راځو په دغه ویډیو کې به دغه ټول لغاتونه یا ووته تشریح کوو. راځو مونږ د 0% یا د 0% نه مونږ شروع اخلو. مونږ خپل ټایم فریم راخلو په یو میاشت کې ورکوو، یعنې دغه ټول جملې چې اوس مونږ کومې جوړو په یوې میاشت نګاه نه جوړو. راځو اولنی لغات مونږ وایو نی معنا هیڅکله نه، یو عمل چې ته بیخي نه کوې هغې لپاره مونږ نی استعمالو. پوښتنه کومه wie oft spielst du Fußball؟ ته د فوټبال لوبه کله کوې؟ مطلب څو ځل ته د فوټبال لوبه کوې؟ ته ماته جواب راکړې ich spiele nie Fußball. زه د فوټبال لوبه بیخي نه کوم یا زما ورسره علاقه نشته دی. fast nie یو عمل چې ته په یوه میاشت کې یو ورځ یا دوه ورځې ترسره کوې، یعنې په سلو کې د 4% یو عمل ترسره کوې، هغې لپاره بیا مونږ fast nie استعمالو. لکه مثال په ډول زه وایم wie oft fährst du Auto؟ ته موټر څو ځلې چلوې؟ مطلب په یوه میاشت ته موټر څو دفعې ډرایوینګ کوې ورباندې. ته ماته جواب راکړې چې ich fahre fast nie Auto. زه کله ناکله ډېر لږ وخت یعنې په یوه میاشت کې یوه ورځ یا دوه ورځې زه موټر راوباسم او زه چلوم. دریم مونږ وایو زیلتن. زیلتن معنی یو عمل چې ته هغه په میاشت کې حد اقل 8-9 ورځې ترسره کوې یا ته 25% ترسره کوې، یعنې له 0% نیولې تر 15% پورته یو عمل ترسره کوې هغې لپاره بیا مونږ زیلتن استعمالو. لکه مثال په ډول زه وایم wie oft lernst du Deutsch؟ ته الماني ژبه څو دفعې زده کوې؟ مطلب دا چې ته په یوه میاشت کې کور ته راشې ته الماني ژبه مثال ته څو ځلې مثال زده کوې، د ورځې څو دفعې ته وایې سره. ته مثال ماته جواب راکړې چې ich lerne selten Deutsch. زه کله ناکله لږ وخت یعنې په میاشت کې شپږ ورځې زه راځم او زه الماني ژبه زده کوم. منشمال معنا کله ناکله، یعنې یو عمل چې زه په یوه میاشت کې 15 ورځې 14 ورځې زه ترسره کوم یا زه وایم چې 50% زه یو عمل ترسره کوم، زه هغې لپاره منشمال استعمالوم. پوښتنه درنه کومه چې wie oft schaust du Netflix؟ ته نټفلیکس ته کله ګورې؟ مثلا ته په میاشت کې څو دفعې ته نټفلیکس ګورې؟ ته مثلا ماته وایي چې ich schaue manchmal Netflix. زه کله ناکله یعنې په میاشت کې 15 ورځې 14 ورځې راځم او زه نټفلیکس کې فلمونه ګورم. ورپسې موږ لرو وایو oft معنا یو عمل چې زه په میاشت کې 20 ورځې الا 15 ورځې ترسره کوم، زه هغې په خاطر باندې بیا oft استعمالوم. یعنې یو عمل چې زه 75% ترسره کوم، 15% یو عمل ترسره کوم، زه هغې لپاره oft استعمالولی شم. مثال پوښتنه کوم سره چې wie oft gehst du Fitnessstudio؟ ته جیم ته یا کلب ته ته په میاشت کې څو دفعې ځې؟ سره مطلب د عمل ته څو دفعې تکراري کوې. ته مثال ماته وایې چې ich gehe oft Fitnessstudio. زه کله ناکله ځم فټنس سټوډیو یا جیم ته ځم، یعنې په میاشت کې زه 20 ورځې الا 15 ورځې زه ځم چېرته ځم؟ زه کلب ته ځم. اخري مونږ وایو اما معنا همیش، یو عمل چې زه همیش ترسره کوم زه هغې لپاره بیا اما استعمالوم. پوښتنه درنه کومه چې wie oft fährt Ali Rad؟ علي موټرسایکل څو دفعې چلوي؟ یعنې زموږ ټایم فریم په یوه میاشت کې دی، ټول په میاشت کې مثال څو دفعې دا راځي او دا موټرسایکل چلوي. ته مثال ماته وایي چې er fährt immer Rad. هغه همیشه موټرسایکل چلوي، یعنې هغه چې کله کار ته ځي سودا ته ځي هغه همیش چې کې موټرسایکل چلوي. be precise راځئ چې دغه خپل عمل راواخلو په منظم ډول سره تشریح کړو. یعنې یو عمل زه یو ځل دوه ځل درې ځل څو دفعې چې ترسره کوم زه د په الماني ژبه کې څنګه ویلی شم؟ د دې په خاطر موږ استعمالو einmal zweimal dreimal viermal 5mal. یو عمل چې یو دفعه دوه دفعې درې دفعې زه ترسره کوم فقط یو دوه درې راخلم حساب راخلم او د مال کلمو چې اضافه کوم زموږ دوه درې خپله برابرېږي. مګر په دې کې باید زموږ ټایم فریم منظم اوسي. ټایم فریم سره کوم باید منظم اوسي، یعنې په دې کې باید زه میاشت یا هفته یاده کړم تر څو زموږ دغه ټایم فریم منظم شي. کله چې تاسو جمعه یادوئ یعنې هفته یادوئ تاسو ویلی شوی چې pro woche مطلب په هفته کې oder in der Woche. د میاشت لپاره تاسو کولی شوی وایئ چې im Monat oder pro Monat، یعنې په میاشت کې. راځئ مثال در کومه درته چې wie oft liest du؟ ته لوستل څو دفعې ترسره کوي یا ته څو دفعې ته راځې په میاشت په جمعه کې ته درس وایې سره. ته مثال ماته وایې چې ich lese einmal pro Woche. زه په هفته کې یوه دفعه راځم او زه لوستل کوم. oder ich lese einmal in der Woche. په هفته کې زه یو دفعه لوستل کوم. دوی مثال در کومه سره چې wie oft gehst du shoppen؟ ته دوکاندارۍ ته یا سودا اخیستلو ته مثال څومره وخت د عمل تکراري کړې سره. ته مثال ماته وایې چې ich gehe zweimal im Monat. زه په میاشت کې دوه دفعه سودا اخیستلو ته ځم. oder ich gehe zweimal pro Monat. په میاشت کې زه دوه دفعه سودا اخیستلو ته ځم.
ون معنا کله یو عمل زه کله ترسره کوم. نو راځو نن موږ په خبرې په دې باندې کوو چې مثال په ډول زه وایم په سهار کې، په ماښام کې، په مازدیګر کې یا په غرمه کې. زه څنګه په الماني ژبه کې ویلی شم؟ دې په خاطر تاسو کولی شئ نورمال وخت راواخلئ، په هغې سره موږ د ام کلمې اضافه کوو، زموږ لپاره وخت خپله برابرېږي. لکه وایم ام موګن په سهار کې، ام میتاګ په غرمه کې، ام آبن په ماښام کې. یا تاسو کولی شئ فقط په اخره کې د اس کلمو سره اضافه کوئ، بیا هم زموږ هماغه وخت برابرېږي. لکه وایم میتاکس مطلب په غرمه کې، موګنس په سهار کې او د آبنس په ماښام کې. پوښتنه درنه کومه سره چې ون ماخس دو سپورت، ته سپورت کله ترسره کوي؟ مثال ماته وایي چې ich mache am Mittag Sport، زه په غرمه کې سپورت کوم. او دا ich mache mittags am Mittag Sport، زه په غرمه کې سپورت ترسره کوم. بیا تاسو کولی شئ دا د ورځو په خاطر باندې هم استعمال کړئ. ځکه لکه زه وایم مثلا چې ام دینستاګ، ام فرایتاګ، ام مونتاګ، ام زامستاګ، ام زونتاګ، مطلب په دوشنبې ورځ کې، جمعې ورځ کې، په هفتې ورځ کې. تاسو کولی شئ دې په خاطر باندې هم تاسو ام استعمال کړئ. یا په لنډ ډول سره تاسو د ورځ سره اس ورکولی شئ، خپله برابرېږي. لکه وایم مثلا چې مونتاګس، فرایتاګس، زامستاګس، میتوخس، فقط اخر کې اس ورکوئ، خپله ټایم فریم برابرېږي ورته. لکه مثال زه وایم مثلا چې ون گیس دو شوله، ته مکتب ته کله ځې؟ ته مثال ماته وایي چې ich gehe montags Schule، زه هر دوشنبې ورځ باندې څه کوم؟ زه ځم مکتب ته. یا تاسو کولی شئ هم ویلی شئ چې ich gehe am Montag Schule، زه دوشنبې ورځ باندې ځم مکتب ته.